هیله ده چې ښه یاستئ. ګران ماشومان، تاسو مې انټرنیټ باره کې معلومات راټول کړي دي. انټرنیټ څه ته وایي؟ انټرنیټ تعریف: دا دوه موبایلونه چې وصلېږي، څوک یې وصلوي، یا دوه کمپیوټرونه، دوه ایفاتونه، څوک یې وصلوي؟ انټرنیټ دا کار کوي. انټرنیټ څنګه هیوادونو ته ځي؟ دا ما چې تاسو ته بلې ویډیو کړې چې دا بق څه رقم راځي، نو هماغلته خو ما بلې ویډیو کې ویل چې لاینونه ډېر کوم لاینونه یې خو نري نري، ډېر نري، نو هغه د سمندرونو یا سیندونو په هغه لاندې هغه کړي، نو هېڅ د هېوادونو ته رسېږي، ډېر زر رسېږي، ډېر زر. بیا موږ دې نه کار اخلو. ښه، ځینې هېوادونه دي چې هغلته سمندرونو ته لارې نه وي، نو بیا هغلته څه رقم هغه رسېږي انټرنیټ، هغه په هوا کې رسېږي. دا چې انټرنیټ څنګه زموږ کور ته را رسېږي، دا انټرنیټ خو شرکتونو ته ځي، بیا شرکتونو زموږ کور ته لاین اوس تاسو به ګورئ په دې کور کې زموږ وای فای کې هغې ته یو مرکز دی، هغې ته لاین زموږ د کور نه وته هغه کې، نو بیا موږ ته نیټ راځي، موږ پې کارتونې ګورو، موږ په بل شی ګورو. بله چې دا نیټ خو ګټې لري، درس پکې انګلیسي پکې د یوټیوب نه زده کوو، آنلاین درس پکې وایو. که تاسو په خارج کې یاستئ، آنلاین خپل ته به قرآن شریف او آنلاین درس په قرآن شریف به وایو، یا انګلیسي آنلاین درس وایو. رقم هغه دی، خو ځینې تاوانونه هم لري. اول دا چې دا نیټ څو کاله مخکې راغلی، 50 کاله مخکې راغلی، هغې وخت کې خو په دې نیټ کې داسې ساده او ډېر شیان پکې اوس نه و، اوس کال خوندې اوس پکې خو چټ جي پي ټي ده، اے آی ده، فلو ده، او دا شیان پکې ده. پخوا پکې دا شیان نه و. نو تاسو ته زه به دې باره کې ویډیو کوم، خو اوس مې تاسو ته دا ویډیو کړه، نو تاسو ته خدای په امان.